السلام علیکم ګرانو شاګردانو، خدای وکړي چې روغ جوړ یاست او د خپل فامیلو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ژوند د رخصتیان مو تیر کړي. ګرانو شاګردانو بیا هم راځو د اول صنف ریاضي درس ته. ګرانو شاګردانو د نن موضوع مو دی د ریاضي درس د یو رقمي عددونو لوستل. ښه ګرانو شاګردانو دا هم زموږ د یو رقمي عددونو چې دي لوستل دي. ګرانو شاګردانو د یو څخه تر 9 پورې ټول عددونه مو چې یو رقمي عددونه دي. کله چې 10 ته رسیږو عددونه مو چې کېږي دوه رقمي کېږي، یعنې د 10 خانه اضافه کېږي. نو اوس د یو څخه تر 9 پورې موږ ټول عددو ته وایو چې یویز د یویز خانې عددونه. کله چې 10 ته رسیږو نو وایو چې یویز لسیز د 10 خانه هم اضافه سو. راسي ګرانو شاګردانو دلته موږ یو لرو، دغه یو دلته موږ لرو. ګرانو شاګردانو دغه یو د دا یو سره جمع کوو موږ ته په لاس راکړي سو 2. دلته اضافه کېږي 2 عدد مو د 2 سره یو اضافه کوو عدد مو کېږي سو 3. دلته موږ د یو رقمي عددونو جمع د یو رقمي عدد سره دلته اضافه کېږي زموږ د عددو دپاره 3. د 3 سره یو اضافه کوو یا یو جمع کوو چې مساوي کېږي په څو سره؟ په 4 سره. نو دا خانه مو څو اضافه کېږي؟ دا خانه مو کېږي 4. یو د 4 سره جمع کوو چې کېږي څو کېږي 15. نو په دا خانه مو هم اضافه کېږي 15. د 15 سره یو جمع کوو کېږي 6. دا خانه مو هم اضافه کېږي 6. د 6 سره یو جمع کوو کېږي څو؟ کېږي 7. نو دلته هم لیکو څو؟ لیکو 7. په دا خانه مو هم اضافه کېږي 7. د 7 سره یو جمع کوو چې کېږي 8. په دا خانه مو اضافه کېږي څو؟ 8. د 8 سره یو جمع کوو چې کېږي 9. څو کېږي ګرانو شاګردانو؟ کېږي 9. نو په دا خانه مو هم اضافه کېږي 9. ښه ګرانو شاګردانو دا هم زموږ د یو رقمي عددونو جمع تر 9 پورې د یو رقمي اعدادو سره دا خانه خالیانې هم مشترکول شوي دي. ګرانو شاګردانو کولی شو دغه ټکي په واسطه سره دا خانه خالیانې چې شو د عددونه ټکي مشترکول شوي دي. موږ عددونه لیکو. راځئ حسابو ګرانو شاګردانو. وایي په عددونو سره خانه خالیانې ډک. موږ راځو دلته لیکو څو؟ 1 2 3 4 5. دلته موږ 5 لرو. نو دلته موږ لیکو څو؟ 5 جمع څو؟ 3. 1 2 3. په دویمه خانه کې لرو 3. دوی دواړه سره جمع کوو چې کېږي دلته 8. آفرین ګرانو شاګردانو دلته حسابو 1 2 3 4 5 6. په دا اوله خانه کې موږ لرو 6. 3 ټکي نور سره جمع کوو. 3 ټکي په دا خانه کې مو چې 3 سره جمع کوو دا کېږي څو؟ مساوي کېږي په 9 سره. راځو یو 2 ټکي دلته لرو په اوله خانه کې او 2 ټکي هم په دوهمه خانه کې. ګرانو شاګردانو 2 ټکي هم په دوهمه خانه کې دواړه سره جمع کوو کېږي 4 ټکي. ښه ګرانو شاګردانو 2 ټکي دلته په اوله خانه کې لرو او یو ټکي هم دلته لرو په دوهمه خانه کې. نو یو 2 سره جمع کوو کېږي 3. دا هم د یو رقمي عددونو جمع و د یو رقمي اعدادو سره. خدای وکړي چې په درس مو سر خلاصوي. ګرانو شاګردانو دا نور خانې تاسو ته پرېږدم په کور کې حل کې وګورئ چې ځوابونه څو کېږي. او دا هم ستاسو کورني کار دی ګرانو شاګردانو. په دې کې موږ چیش کوو په خانه خالیانو کې موږ ته چیش عددونه راکول شوي دي، مګر موږ د ټکي په واسطه سره دا چیش کوو دا په نښه کوو. مثلا 15 ټکي لرو، د 15 ټکي سره څو نور ټکي سره یو ځای کوو چې هغه څو سي؟ 7 ټکي سي. نو راځو 15 6 یعنې 2 ټکي نور ورسره اضافه کوو چې سي څو؟ چې سي 7. دا یو مثال ما تاسو ته حل کړي. دا نور مثالونه تاسو ته هغه رقم په خپل کتابچو کې ورسوي او موږ ته ویډیو کې موږ ته واستوي چې موږ هم تاسو ته زرغون کارتونه او سټارونه درکړو. تر بلې ورځې دپاره مو خدای ته سپارم. خدای په امان. ښه وخت درته ګرانو شاګردانو.